کله چې تاسو د چراغ اپلیکیشن پرانیزئ نو تاسو به دغې کورپاڼې ته هدایت شئ. په دغه کورپاڼه کې لومړی فصل د پښتو ژبې د الفبا تورو زده کړه، دوهم فصل د لغتونو ترکیب او حروفو شمیر په لغتونو کې، او همدارنګه دریم فصل کې جملې او د جملو د لیکلو قوانین، او همدارنګه ځینې لنډ او مفید متنونه شتون لري. دلته الفبا د تورو د فصل پاس په کونج کې چپ طرف ته د ریسیټ آیکن یا علامت وجود لري. کله چې تاسو وغواړئ اجرا شوي پړاوونه بیرته له سره کړئ نو تاسو پر دغه آیکن یا علامت کلیک کوئ. همدارنګه د الفبا تورو په فصل کې دلته پاس کونج کې ښي طرف ته تاسو د ویډیو آیکن یا علامت وینئ چې دغه علامت موږ د دغه اپلیکیشن پر ټولو برخو کې جوړ کړی او د هرې برخې ویډیو موږ د دغه علامت سره لینک کوو. همدارنګه دوستانو د الفبا فصل شپږ پړاوونه یا برخې لري چې په دې کې به تاسو د پښتو ژبې الفبا توري زده کړئ او همدارنګه به ځینې کورنۍ دندې یا تمرینونه اجرا کړئ. دوستانو که چیرې تاسو زموږ تعلیمي کړنې د پښتو ژبې او پښتنو د پرمختګ لپاره سپورټ او حمایت کوئ نو تاسو به دلته د اړیکې په پاڼه کې زموږ لینک شوي اکاونټونه لایک، فالو او سبسکرایب کړئ. په دې سره به هم تاسو زموږ حمایت کړی وي او هم به موږ ته په راتلونکي کې تاسو ته د تعلیمي سافټویرونو په رسولو کې ستونزه نه وي. مننه.